سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې ما د ثبوتونو د اسنادونو چې کوم د به ځان سره انټرویو ته وړل، د هغې فوټوکاپي ده ورته لیږلې ده، ولې اصلي اسناد یې نه دي لیږلي. دی وایي چې آیا زه اوس کولی شم چې زه خپل اصلي اسناد چې کوم د سره ثبوتونه دي هغه اوس زه اوپرا یا سیندیا ته ولېږم او که نه؟ ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو اول ځل تاسو کله کتابچه واخلئ، خپل د ازیل کتابچه تاسو اوپرا ته لیږئ، نو تاسو د خپل کیس سره د خپلې قصې سره د اسنادو فوټوکاپي هم لیږئ چې کوم ثبوتونه تاسو سره یي. اسناد نه مراد مې دا دی چې کوم ثبوتونه کوم اسناد تاسو سره یي هغه تاسو ورسره لیږئ. بعضې ملګرو فوټوکاپیانې لیږلي، بعضو نه یې لیږلي. اوس کوم ملګرو چې فوټوکاپي لیږلې ده، لکه څنګه چې د ورور پوښتنه کړې ده، تاسو بیا اصلي اسناد ورته په انټرویو کې ښودلی شئ. هیڅ مشکل نشته دی. تاسو نه بیا هغوی خپله غوښتنه کوي یا تاسو ته وایي چې تاسو سره د دې اصلي کاپي شته او که نشته، نو بیا تاسو هلته اصلي اسناد ورته وړاندې کولی شئ. اوس کومو ملګرو د کې بعضې داسې ملګري دي چې هغو ته ویلی شوي چې ثبوتونه اوس مه لیږه، ته به انټرویو کې هلته ورته وښیي، نو هغو ته هم څه مشکل نشته دی. دوی کولی شي چې په انټرویو کې ورته ټول ثبوتونه سره د ترجمې سره د فوټوکاپي هلته ځان سره اوسي او هغه ورته هلته وړاندې کړي، هلته ورته ورکړي. نو په دغه دواړو حالاتو کې تاسو کولی شئ چې تاسو په انټرویو کې هر کله چې تاسو انټرویو راشي، نو تاسو کولی شئ چې خپل اصلي اسناد چې کوم تاسو سره یي سره د فرانسوي ژبه کې ترجمه هم باید دا تاسو هلته په انټرویو کې ورته بیا ښودلی شئ. خو یوه ډیره مهمه خبره چې هغه تاسو باید هر وخت کې په ذهن کې د یاد ولرئ، دا ده چې هر اسناد چې کوم تاسو اوپرا ته وړئ، هر ثبوت چې تاسو اوپرا کې وړاندې کوئ، د هغې ټولو ځان دپاره خپل ریکارډ دپاره باید تاسو یو فوټوکاپي وباسئ او هغه ځان سره وساتئ، په خپله دوسیه کې ځان سره په کور کې وساتئ، ځکه دا ستاسو بیا په راتلونکي کې په کار راتللی شي. داسې زه ډېر ملګري پیژنم چې دوی خپل ټول اسناد سره د ترجمې ټول لیږلي دي، ځان ته د فوټوکاپي نه ده اخیستې، بیا دغه اسناد دوی په کار یي، نو دوی سره بیا فوټوکاپي هم نه، بیا مشکل سره مخ یي، یو غټ مشکل سره مخ یي. نو دا خبره یاد ولرئ چې تاسو هر اسناد، هر ثبوت چې تاسو هلته اوپرا کې یا په سیندیا کې ورکوئ، د هغې یو فوټوکاپي ځان دپاره خپل ریکارډ دپاره واخلئ او هغه ځان سره په کور کې په خپله دوسیه کې وساتئ. ویډیو همدومره وه. امید لرم چې تاسو خپل جواب اخیستی. که کوم ملګری پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنو تاسو ته جواب درکوم. په مخه مو ښه.